د کهانۍ په شروعات کې موږ یو خونخوار کس وینو چې د هغه په بدن باندې یو خاص قسم کریم لګوي او د بالکل اندازه نه وي چې ماته یو ډېره خوفناکه سزا میلاوېدو وله ده. دې کې یو ګارډ راشي او بغیر د سوچ نه او د ده مرۍ ته یو غټه ګډۍ واچوي او د ده لیجې ته یو مضبوط اوسپنې والا یو رنګ ورته واچوي. دویم سین کې دغه ټرین نه یو سوري کولاو کې او د ده لیچه بې رحمۍ سره بهي دندې کړي او چې څنګه د ده لیچه په دغه سوري کې ومنډي نو د یو دردناکې چغې شروع کړي. خو نه، په 2 سکندو کې دندې د ده را چغې ټولې ختمې شي. هغه ځکه چې د بار ماینس ټمپریچر 200 وي او دغه د کس لیچه دغه واورې سره جام شي او ګډه ترنه جوړه شي. چې څنګه ټایم ختم شي دغه ګارډ والا د ده لیچه بار نه دندې ته راکوي. دغه ګارډ والا چې څنګه چمچ سره د لیچه چیک کړي هغې نه پوره یو اوسپنه جوړه شوي. دې کې یو ګارډ والا ښه دروند یو غټ هتوړه راواخلي د ده د لیجې له راواچي او د ده لیچه توکړې کړي. دا لاس چې څنګه د ده نه جدا شي دغه کس په دغه ځای کې په ژړا مني. د ټرین کې څومره غریب خلک دا حالات وګوري ډېره زیاته غوسه به له راشي. دا هر څه تو خاموشۍ سره ګوري خو څه کولی نه شي. هغه ځکه چې دا هغه وخت و چې دغه پوره ځمکه پوره د واورې نه ډکه شوې وه او دغه د انسانانو تقریبا چې 90% ځمکه او د یخنۍ په وجه تقریبا چې ختمه شوې وه. کوم انسانان چې بچ شوي وه هغو دغه په روان ټرین کې پناه ورته میلاو شوې وه. تېر شوي 15 کالو نه چې ورتېدو چانس نشته او په دغه ځمکې منې چار چاپېرو نه تاویږي. خو که چېرته دا ټرین د غلطۍ نه ودرېده او د واورې په وجه د دې انجن به ودرېږي او په ټرین کې چې څومره خلک دي نو دا به مړه شي. په دې ټرین کې پوره دنیا پکې پرته وه او په دې کې د دنیا هر شی موجود و. دغه د ټرین چې کوم لومړنی سیکشن دی په هغې کې د غریبانان بدقسمته خلک وو. د دوی زندګي د جیل نه څه کمه نه وه او نه به صفایي سمه کېدله او نه به دوی د خوراک سم میلاوېده. دوی ژوند د تېرېدو دپاره لا دغه تور کلر خوراک ورته میلاوېده او دا به یې خوړل او دې سره به یې خپل رس تېروله او دې سیل نه مخکې ټول میډل کلاس والا خلک او د دوی زندګي د غریبو خلکو زندګۍ نه ډېره بهتره وه. د خوراک څښاک سامان ورته صفا میلاوېده او د سکول اوبه ورته هم صفا میلاوېدلې. اوس به موږ راځو فرست کلاس سیل ته چې هلته امیر او وي آی پي خلک پاتې کېدل. هغه ځکه چې دغه خلکو غټ رقم غټ ټکټ یې اخیستی و. هغه داسې چې دغه خلکو لا غټې کمرې او وي آی پي خوراک څښاک به یې وله هم ورکاو. دغه د خلکو په دغه ټرین باندې پوره سیسټم باندې قبضه وه او دوی چې څه غوښتل هغه یې کولی شوه. په دې کې سهار شي او 2 ګارډ به دغه یو سیل ته لاړ شي. ټوله وایلن بجولو دپاره یو کس لګېده. دا واوري یو بوډا سامنے ته راشي او دا ووایي چې زه او زما ښځه دواړه الارم بجولی شو. دغه ګارډز دپاره یو کس لګېده. دغه بوډا ورته ووایي چې نه زه او زما ښځه به دواړه ځو. هغې په وجه چې ده دا واورېدله چې زه به یوازې ځم نو ډایرکټ انکار یې وکړو. هغه ګارډ والا د ده په دې ښځې باندې حمله وکړي او هغې له لاس مات کړي. دغه ګارډ والا په زور زبردستۍ باندې دغه بوډا بوځي. دغه غریبانانو چې دغه منظر وکته نو ډېر زیات غوسه شو. ګارډ والا مخکې یې څه کولی نه شو. دغه دوران کې دی یو کس کارټیکس ګوري. دغه دوست اکټر سره میلاو وي او چوپچاپ دغلته شیشې ګوري. کې تانیا ورته اشاره وکړه چې هغه شی د هغه لور سره موجود دی. کارټیکس په طریقې سره هغه ماشوم یې هغه تور چاکلیټ واخلي. هغه تور چاکلیټ چې په دغه سیل کې دغه ټول غریبانانو له ورکوي. هغه داسې چې دغه تور چاکلیټ په منځ کې یو پټ راز پکې پروت دی او دا معلومات د ټرین آخري حصې نه یو نامعلومه کس په ذریعه باندې به د دوی خواته راوړله. دغه خلکو به خپله زندګي ډېر په بده حالاتو کې تېروله. هغه داسې چې د واړه د دوی آخري امیدونه و. ټیټس دغه چاکلیټ په منځ باندې کټ کړ. دغه د چاکلیټ په منځ کې یو وړوکې غونې کیپسول یې بار ته راووښکله. دغه کیپسول کې دننه یو میسج پروت وي. دغه میسج سیده یو کس کیلیم له ورکړ. دغه کیلیم په دغه ټرین کې ډېر وخت نه سمجدار یو قابل انسان و. دا هغه میسج دی چې کوم راغلی و دو پسې. دغه میسج کې صرف نام ګوم نوم لیکلی و. شاید چې دغه نوم د دوی قسمت بدلولو والا و. نام ګوم منسو هغه کس چې هغه پخپله دغه د ټرین ډیزاینینګ یې پخپله کړی و. یو بد قسمتۍ نه دغه د ټرین پولیس والو هغه دغه په جیل کې قید کړی و. څنګه کارټیکس کیلیم سره مشوره کوي یو غټ پلان جوړوي تر د موږ لا دغه د ځای نه ازادي لګي او موږ لا په هرې طریقې منې نام ګوم د جیل نه راوکل دي او دغه زموږ آخري لار هم ده او موږ دغه مدد سره د ټرین یو دروازه کولاوو. ډایرکټ انجن ته ځان رسولی شو. چېرته دغه انجن زموږ په لاس کې راغی نو یوازې ټرین نه او دغه ټرین مخبل په قابو کې راولو. ډایرکټ په اولني سیل ته ځان ورسوو. ونن هر څه بدلېدو ولو. دغه ماښام کې دغه سیل ته یو ښځه میسن ناشي او دې ځله د دې ډیمانډ نور هم خوفناک و. دې له یو ماشوم لګېده. دغه د ښځې راتلو سره د ټولو د ماشومانو هایډ ناپول شروع کړه چې تانیا دغه حالات وګوري خپل ماشوم خپل له شاته پټ کړي. په دغه ځای کې میسن دا وګوري. دا ټول ګارډ والا په زور زبردستۍ باندې دغه ماشوم بوځي او دا ماشوم دوی ولې بوته او دا به موږ ته مخکې پته لګي. څنګه هندو دا حالات وګوري دغه غوسه ډېره زیاته بې قابو شي او هغه ګارډ والا ټول وغربوي او دغه د میسن له سر لا د بوټ راخلاص کړي. په دغه ځای کې میسن هیڅ هم ونه وي او دغه ځای نه چوپچاپ روانه شي. لږ ټیم نه بعد دغه ګارډ والا ټول واپس راشي او دغه انډرو ځان سره بوځي. اوس د دې سزا د ورکولو ټیم راغلی او دا د هغه سزا ورکوي کوم چې د کهانۍ په شروعات کې موږ کتلي وو.
انډرو لاس چې څنګه د ټرین نه بار کی 2 منټو کې دندې ته لالي چې په تړپاوېدو باندې راشي یو لوحه تیر نه جوړه شي. هغه یو ګارډ والا بغیر د رحم نه یو غټه توړه راواخلي او د لیچ لره خوشي کی او د لرګي په شان دوه ټوټې کی. خپل لیچ ټوکړي چې وګوري نو ډیر زیات چغې شروع کی. یو صرف وارنینګ او په دې کې یو خزه راشي چې دا دغه د ټرین منیسټر وا. لاس کې هغه بوټ ځان سره نیولې و. هغه انډرو میسن پیوښتي و. د دې راتلو سره او ټولو ته وښ د انسان پہچان بوټانو نه کیږي او دغه بوټان په خپل منی مزه کوي په سر منی نه. خپل اوقات همیشه یاد ساتئ کنن نه بعد چې بوټانو چتولو کوشش وکړو هغه سزا بل دین نور خطرناک وي. او دغه د ټرین منیسټری او دغه خبري په دغه غریبانو باندې اور ولګاو او د دوه زړونو ټول دند نسوي او هغه باوجود دو بیا دو سرم پنګ نه شو غستلې. په دغه ټرین کې د ټول نه زوړ کس او دغه کیلیم له هم یو داسې قسم سزا ورکړي و. هغه سزا کې د لخپه کټ کړي و او دغه په وجه کارټیکس په طریقې منی کوله چې شوی دی دغه بدله غستله او دینه بعد د نور ژوندۍ د سپیانو په شان نشو تیرولې. کارټیکس دغه بوډا کس ته وویل ما ته داسې ښکاري چې د ګارډز په ماشينانو کې د ګولیانې ختم شوي دي. هغه داسې چې په تیر شوي 10 کالو کې چې څومره جنگونه شوي دي دا ګولۍ به هغه کې ختم شوي وي. په ټرین کې دندې د ګولو جوړولو سیستم هم نشته. مطلب ګارډ صرف خالی ماشينان خوف تی پارلا ګرځوي. اوس نو دا فیصله وکړه چې زمونږ وخت راغی خو دغه شک لرکولو دی پارلا. سوچ په ونه کو ډایرکټ د ګارډ ول مخ ته لاړل چې څنګه لاړ شي دغه ماشين خپل په سر منې کیږي او ډایرکټ دغه د ماشين ټریګر دباو کو. څنګه دباو کړه نو ګولۍ په ونه چلیدلې. دا حالات وګوره اټکر په چغو باندې شروع شي چې دوه سره ګولۍ ختم شي وي. څنګه دغه کسان د چغه ووري نو غوځل لمخ کې نه پلان برابر کړي وي. دا غټ میزایل له بم په شان ګارډ والا من را پری دي. ډیر ګارډ والا په دغه ځای کې مړ شي. په دغه ځای کې دغه ټول غریبانان کسان اتفاق وکړي او د ګارډ ول سره سماله بوږي. کتو منی ټول غریبانان ور سره داسې لبه وکړه. په دغه ټیم کې د دوه مخله یو موټا خطرناک ګارډ ولا راشي. یو ډیر غټه اوس پنه درنه او د لاسونو کې راشي. د ټولو لا په وولو باندې شروع کړل. غنی ماشينري اغرنه کونی نه پتلې غونه کس را پاسي او د طرف ته روان شي. نن خپل بدله لازمي اخلي. هغه ټګلې طرف ته ډیر تیزی سره روان شي او چې موخه وګوري چاکو په کې ومنډي. سره چې څومره چابيان هغه ټولي بار ته وباسي. څنګه چابيان لاس تراشي د غټول ځان جیل سیکشن ته ورسوي. حالت ورسي نو ټولو نه لاول نام مېګو کس دغه قید نه بهر ته آزاد کی. هغه کس د ډیر وخت نه په دغه سیل کې بیوشه پروتو. دو کافي ټیم نه د پاسېدو کوشش کوي خو دې را پانسي. اخر دو خپل دماغ ولګوي. کارټیکس سره یو قسم ګولۍ وی غور پسې روالي. تاسو د خوراک ول شي نه بلکې د هوش ولا ګولۍ وی. د دې په وجه چې پوره بیوشي ختميږي. څنګه کارټیکس د تر ګولۍ ونیسي نو د فورن ناپاسي. د په دې لور کې یو خاص کارنامه وا او په بندو کمرو کې څه کارنامه کې لنو دې ته فورن پته لګیدله. دند څه کیږي او څه نه کیږي. دغه ځکه کارټیکس ورته دا خبره وکړه کته چې د زمونږ مدد وکړو. هر دروازې په کولایدو په بدله کې پتا ته یو ګولۍ ملاويږي. دا ډیل ووري خپل کار شروع کی او لک ټیم نه بعد اولنۍ دروازه کولاو کی. څنګه دروازه کولاو کی نټون نه لاول کچن ته لاړ شي. هغه کچن کې څوک موجود نه وي او دوی ته یو داس شی په نظر کې راځي چې هغه په کالونو کې نه وی کتلی. هغه کړکۍ وی او کړکونه د سپین رڼا راتلل. 17 کالو نه بعد د غریب خلکو خپل پسترګو منې رڼا ولیدله. په دغه ټیم کې دوی ته یاد راشي چې دنیا خو تور تیار نه و. خپل په نظرونو د بار دنیا کله د دوی پر له خوشاله خبره و او دوی خپل ژوندۍ آخري لمحات هم کتلی وو. بیا دوی مخ کې بل سیل تلاړ شي هلته ورته یو کس میلاو شي. دا هغه کس چې کوم چې موږ تور کلر کې چاکلیټ لیدو غریبانو بخوړو. څنګه کارټیکس دغه تور پروتین په جوړولو باندې ویني نو ډیر زیات حیران شي. هغه داسې دغه تور چاکلیټ ټول د کیړو مکوړو نه جوړېده. بل په مخامخ د حالات لیدل نو ډیره د افسوس خبره ده. هغه داسې دوی چې د کلونو دغه تور چاکلیټونه خوړل هغه ټول دغه کیړې مکوړې وو. کارټیکس چې دغه حالات وګوري نو دغه کس ونیسي دی وولو ولای. دی ورته هم دغه تور چاکلیټ خو چې معلوم خوراک کې دغه تور چاکلیټ راکوي. ځکه چې دغه منیسټری ولا دمکی ورکړوا. هغه منیسټری ورته ویلیو کته د پروتین جوړ نکړم بتا ژوندې مړکو. دغه پوجا کارټیکس دی پریږي دی. دا خبره دی بالکل پټه کی ول چې غریب خلکو ته پته ولګیلا نو هغه خپل ژوندۍ نه هار اومني. دغه پوجا د غراز دی ځان سره پټ کی او ډیر د کلون نه بعد دغه ټول پروتین د دوه مخ کې پراته وي. دغه وګوري دړندو بشانې سمکس ورسرو کې دغه د کارټیکس یو بل میسج میلاو شي. دا څنګه کولاو کې پاغه منی واټر لیکلی وي. یو سیمپل غونې لفظ دی شاید چې د دې شاتم یو غټ راز پروت وي. کارټیکس چې څنګه دغه بوډا کسلا دغه میسج ورک اوس دوه ډایرکټ پوښي چې موږ له د ټرین واټر سپلای سیکشن ته ځان لازمي رسول دي او دغه د ټرین ډیره غټه حصہ وا او دا حصہ که تو خپل په قابو کې راولي واغه د فرست کلاس والو منی او ببند کی هغه سره خپل خبره بیا جوړول شي. بزنس کلاس سل کې خپل ځای جوړول شي. خو نه دغه کار په سوچ کې څومره اسانه ښکارېده نو دومره ډیر زیات مشکل وو. دغه خلک د بل دروازې په کولایدو باندې تیار وو. دغه جنایت خطر محسوس شي او دا आवाज وکړي چې دروازه یې مکولاوي. د بد قسمت عین هغه دروازه نیمه کولاو شي وا. دوی چې څنګه دروازه کولاو کې دغه د ګارډ والا پورا سکواډ ورته ولاړ وي. بل ازونه کې ورسره هتیار موجود وي او بغیر له سوچ
شه او دا غریبانانو باندې د ړندو په شانې حمله پې وکړله. دغه یو ګارډ دغه یو غریب به نیوه په دغه ځای کې به ختمو. دغه غریبانانو تعداد ډیر زیات کم و. د دغې په وجه ډیره جګړه ورسره ونه کړه او نیم پکې دغه ختم شو. دغه سیکشن کې صرف لاشونه پراته وو. دغه دوران کې یو ګارډ ولا راشي او په دغه ځای کې اعلان وکړي لږ ټیم نه بعد دغه ټرین په یو غټ پل باندې تیریږي چې څنګه دغه ټرین دې پل ته راورسي. دغه ګارډ والا په نوي کال په خوشحالۍ کې چغې شروع کړي. هر کال دغه ټرین نه پوره دنیا نه به چکر لګاو. دغه پل ته به ځان را رسو. لږ د راتلو نه مخکې د واورې یو غټ غر پکې راشي. دې سره ټرین نه جنګېدلو والا دغه ټرین ډېر تیزۍ سره دغه طرف ته روان و. آیا که ستاسو دا ایکسپلین مې خوښ شوي وي نو کمنټس کې راته ضرور وایئ چې دویم پارټ درته تیار کړم.